سلام دوستانو. یو دوست لیکلی دی کله کله ملګري مسخرې راباندې کوي. څه ورسره وکړم چې حال مې ښه سي. ډېره لنډه پوښتنه مو کړې وه ورور، خو ډېره پراخه او ډېره غټه پوښتنه مو کړې وه. اجازه راکوئ ووایم چې له مسخرو ډارېدل، له ملګرو ډارېدل، له خلکو ډارېدل، د خلکو د قضاوت په اړوند اندېښنه کول، تشویش لرل، اندېښنه لرل، د دې ښکارندوی دي چې ګڼې ځینې مسلې ستاسو په شخصیت کې، ستاسو په وجود کې شته چې د تاسو د نارامۍ، بېقرارۍ، تنیدګۍ او سټرس جوګه او لامل ګرځي. یعنې په ټوله کې د سلف اسټیم او سلف کانفیډنس یا پر نفس اعتماد او پر نفس باور مسله مطرح کیږي چې امکان لري موږ دغسې حالاتو کې، په دغسې تحلیلونو کې، په دغسې فکرونو کې له ګڼو مسایلو سره مخامخ سو. زه غواړم دا ووایم چې که احیانا دغه ډول پوښتنې تاسو ورور او ګڼ شمېر نور اورېدونکي او لیدونکي له ځانه سره لري، نو امکان لري چې یوه لویه برخه او یوه لویه مسله دا وي چې د دوی پر نفس باور، پر نفس اعتماد ټیټ وي. کیدای سي یو یې ستونزه ولري، کیدای سي دواړه یې ستونزه ولري. او اجازه راکړئ چې ووایم چې پر نفس باور او پر نفس اعتماد هم بیا دواړه په خپل منځ کې یو له بله توپیر سره لري. اما په دغسې مواردو کې، په دغسې قضایاو کې فرد او شخص ته څه وړاندیز کیدای سي؟ کس څه کولی سي؟ یعنې کله چې تاسو راځئ او په دغسې یو تحلیل او په دغسې یو وضعیت کې واقع کیږئ او فکر کوئ چې ګڼې له مسخرو، تهدیدونو، توهینونو، سپکاویو او کم نظریو سره مخامخ کیږئ، څه کولی سي؟ لومړی پیشنهاد او لومړی وړاندیز چې غواړم وکړم دغسې دوستانو ته هغه دا ده چې ځان سره څه مه ساتئ. هر هغه څه چې په زړه کې لرئ، هر هغه څه مو چې په فکر کې، په ذهن کې ګرځي، حتما یې له یو چا سره شریکئ. کیدای سي دا مناسبه نه وي چې زه اوس تاسو ته ووایم چې هر څه په زړه کې ګرځي ویې وایئ. دا مناسبه مشوره، مناسبه طریقه نه ده، دا ښه شیوه نه ده چې هر څه ستاسو په ذهن کې ګرځي ترسره یې کړئ. دا ښه خبره نه ده. تاسو کولی سئ یو دوست، یو ملګری، یو خواخوږی، یو داسې یو څوک پیدا کړئ چې تاسو سره د زړه خواله کوي کله کله، یا د زړه خواله لري. داسې یو کس پیدا کړئ او دا خپل زړه ورسره خالي کړئ، د خپل زړه بړاس ورسره وباسئ. دا کومک کوي چې تاسو راحت سئ، آرام سئ، آسوده سئ او هوسا حس پیدا کړئ. دا یو مورد. اجازه راکړئ مخکې د دې چې بل مورد ته لاړ سم، یو نمونه، یو مثال تاسو ته درکړم. دوستانو، تاسو نه پوهېږم چې څومره باید په دې مسله سر خلاص سي، څومره باید په دې مسله پوهېږئ چې ښځې او نر، یا ووایم چې ښځینه او نارینه په دغه برخه کې یو له بله ډېر زیات توپیر او تفاوت سره لري. یعنې هغه وګړي چې ښځینه دي او معمولا خپل احساسات او خپل عواطف څرګندوي، ښیي، شریکوي، هغوی معمولا لیدل سوي دي چې خالي سوي، آرامه سوي، راحته سوي او تخلیه سوي. ما په کراتو دا خبره کړې چې نارینه په ځانګړي ډول افغان نارینه، افغان نر، ډېر ځله د هغو برخوردونو او چلندونو په اړوند چې په خپل ژوند کې لري، ډېر ځله د خپلو بدبختیو او د خپلو ستونزو لامل او دلیل ګرځېدلی. یعنې ما دا خبره همیشه کړې چې موږ نارینه د خپل سر په خپل سر یو قیف ږدو او هر غم، درد او ناخواله چې راځي په همغه قیف کې ورواچوو او درون ریزه کوو یې، یا په اصطلاح وایم، اجازه راکړئ ووایم چې شاته یې اچوو. برعکس ښځې
هر هغه ناخواله هر هغه ستونزه چې پرې راځي هغه په یوازې دې چې دروني کې بیروني کوي یې څرګندوي یې شریکوي یې شړي یې او دا له انسان سره او د انسان له روان سره خورا ډېر کومک او مرسته کوي په همدې خاطر هم ډېری ناخوالې ډېری ناروغۍ ډېری سکتې ډېری بې موجبه مرګونه نابهنګامه مرګونه تصادفي او ناڅاپه مړینې په همدې خاطر راپېښېږي چې موږ نارینه معمولا په موږ نارینهو کې دا مسایل ډېر دي ډېر ځله په موږ کې ډېر پیدا کېږي چې موږ دغه مسایل ترسره کوو اما ډېر کم به مو اورېدلي چې ښځې مثلا په سلو کې کېدای شي دوه تر دوه نیمو تر دریو په سلو کې ښځینه په ناڅاپو مړینو مړې شي اما نارینه معمولا په ناڅاپي ډول مري او د دې ناخوالو یوه لویه انګیزه او یو لوی دلیل دا ده چې دوی په خپل ژوند کې ګڼې مسلې ګڼې کیسې لري ساتي او پټوي یې پنځوي یې غوټوي یې غټوي یې او پلنوي یې او دا ستونزه بیا د دوی د ژوند د اخیستلو لامل هم کله کله ګرځي نو ښه خبر ده چې خپل ځان سره څه مه ساتئ کله چې تاسو مسخره سوئ کله چې تاسو باندې نیوکه وسوه کله چې تاسو سره سوال پیدا سو کله چې تاسو سره یو ناوړه فکر سره مخامخ سوئ سوء تفاهم درته پیدا سي هر څومره زر چې کوی سي یو چا سره شریک کړئ دی یو دویم خپل احساسات همغه کس سره شریک کړئ هغه کس ته ووایه چې ګوره وروره خورې دغه مسخره چې تا په ما وکړه په ما ډېره بده ولګېده د ما یې زړه ډېر نارام کړ زه ډېر ناراحته کړم زما یې زړه ډېر وخوړه ما ګرده شپه په دې اړه چرت وهه دا یوه اونۍ کېږي زه په دې اړه فکر کوم هغه مقابل لوری پوهېږي چې او زما یوې خبرې یوې خندا یوې مسخرې یوې شوخۍ دومره خراب کړې دومره یې نارام کړې دومره یې ناراحته کړې زه ډېر معذرت غواړم ما وبخښه کله چې دغسې یو برخورد او چلند کېږي مقابل لوری هم بخښنه غواړي او هم له خپلې کړنې مخنیوی کوي یعنې په آینده کې هغه کار او هغه مسله نه تکراروي یعنی د دې لامل ګرځي چې موږ په یو ډول خپل ځان امن کړو که تاسو خپل احساسات یو چا سره شریک کړئ کومک درسره کوي ډېر ځله داسې پېښه شوې ده چې ډېری ښځې راځي دلته زموږ دفتر ته ډېری نارینه راځي ما ته د خپل خاوند د خپلې مېرمنې وایي چې استاد داسې ده او داسې ده او داسې ده پلانی وخت مې داسې زړه کې وګرځېده پلانی وخت مې داسې زړه وغوښتلی اما خاوند ته مې ونه سوی ویلی زه ورته وایم چې ګوره خورې ګوره وروره که دغه مسله یا دغه ستونزه تا خپل خاوند سره تا خپلې مېرمنې سره شریکه کړې وای په خپل وخت کې به حل سوې وه معمولا کله چې تاسو خپل احساسات له خلکو سره شریکوئ خپل احساسات خلکو ته ورښیي تاسو سره کومک کوي تاسو سره مرسته کوي او دا ستونزه حل کوي یو دریم مورد د موقعیت خوشي کول دي ګوره ورور هغه خلک چې تا مسخره کوي هغه وګړي چې تا مسخه کوي هغه خلک چې تا ناراحته کوي هغه خلک چې تا زوبلوي هغه خلک چې د تا حالت وضعیت در بدوي تا مسخره کوي تا ته بد حس درکوي د تا پر نفس اعتماد ټیټوي ولې ورسره ناست یې څه کوې ورسره چې پروت یې ورسره ګرځې ورسره ناسته ولاړ دې ورسره شروع کړې ده له بدو یا لرې یا غلې مننه